که د چا ښځه د هغه نه اجازت وغواړي جومات ته د تلو نو نه دې منع کوي. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې که د چا ښځه د هغه نه اجازت وغواړي چې زه جومات ته ځم منزله نو دا ښځه به نه منع کوي. دې نه دا ثابته شوه چې د ښځې د حدیث روان دی چې غوره مونځ د ښځې کوم ځای کې دی؟ کور کې دی او په جومات کې جایز دی. ګناهګاریږي نه که جومات ته راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې صحابه کرامو بیبیانې ته به راتلي جومات، خو د سړي سره دا حق نشته چې د جومات نه یې منع کړي، او که یې منع کړه نو ګناهګاریږي به، ځکه چې هلته شریعت ته ته ووایي چې نه به یې منع کړي. بیا دلته دې بعضو پکې ټانکې لګولي د ځان نه، وایي دا حدیث د هغه ښځو دپاره دی چې هغه بوډۍ دي. نو دې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې په تاسو کې که د چا ښځه بوډۍ وي او د جومات اجازت وغواړي، او چا پکې دا خبره بیان کړې ده وایي دا حدیث د هغه منځونو دپاره دی چې د شپې د ورځې نه، د ورځې د منځونو دپاره به ښځې جومات ته نه ځي، د شپې د مانځه دپاره تلی شي. نو دې حدیث کې خو دا خبره نه ده راغلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو عامه خبره وکړه وایي که ښځه د نه اجازت وغواړي چې جومات ته ځم بس ځي. ته ښځه هله منع کولی شي چې کله هغه شرطونه چې کوم شریعت بیان کړي دي د هغې خیال یې نه وي ساتلی، بیا یې منع کولی شي. مخکې به یو حدیث راشي عبدالله بن عمر چې کله دا حدیث بیان کړو، عبدالله بن عمر یو زوی و بلال، هغه ویلي زه به خپله ښځه منع کومه دی. پلار وله به یې څه جواب ورکړی و هغه حدیث سره روان دی، تاسو به یې واورئ. شریعت شروط یې ښودي دي. زنانه چې د جمع منزله ځي نو عطر به نه لګوي، خوشبو به نه لګوي. دویمه فتنه به ترې نه جوړېږي. که چېرته فتنه ترې جوړېږي بیا به نه ځي. لکه اوس داسې یو ښځه ده چې خاوند پرې خبر دی چې دې ښځې چال چلن برابر نه دی او دا وایي زه جومات ته ځم، خاوند یې منع کولی شي که نه شي؟ منع کولی شي، ځکه چې هلته خاوند ته خبر دی چې دې ښځې نه فتنه جوړېږي او دا ښځه ښه نه ده. یا داسې ده چې مثال کې د جومات چې کومه لاره ده په هغې باندې سالکان ولاړ دي او هغوی کردار ښه نه دی او هلته څه فتنه هغوی جوړوي، بیا یې سړی منع کولی شي. دریم شرط دا دی چې د دې به د سړو سره ګډون نه راځي، دا چې دا روانه ده په لاره کې او د سړو په منځ کې د یو سره لګي او د بل سره لګي، نه، امن به وي، فتنه به ترې نه جوړېږي، خوشبو به نه استعمالوي. نو که دا شروط برابري نو بیا خاوند د تلو نه نشي منع کولی. پوه شوې بېګنه شریعت وایي منع کوې به نه، که دې منع کړې به ګناهګاري. بس دلته غیرت کوي، حدیث چې راشي دلته غیرت را یاد شي. نو زنانه به جومات ته ځي او د سهار ماښام چې به دې بازارونو کې ګرځېدې به بره کې څه دی، بازار کې دې ګرځي څه خبره نه ده، خو که د الله کور ته ځي نو بیا دته غیرت را یادېږي. که ته ورته ووایې چې یاره دا زنانه د اختر منزله تلی شي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې به هم تلي، صحابه کرامو په دور کې به هم تلي چې فتنه نه جوړېږي، تلی شي، دی به سور شین شي. ورته وایه دا جنکۍ چې یونیورسټیانو ته روانې دي او کالجونو ته روانې دي او تباهي وکړه، د دوی په باره کې خو ته چې دی ورځ څه ونه وي. کالج ته دې ځي، یونیورسټۍ ته دې ځي، بازار ته دې ځي، سیل سپاټوله دې وځي، خو د الله کور ته دي وایي د الله کور ته دې نه ځي. دلته بیا دته فتنه هم را یاده شي او غیرت ورته هم را یاد شي. اصل وجه هغه د ده خواهشات دا خبره نه مني او د دین د خواهشاتو تابع کړی دی، خواهشات یې د خپل دین نه دي تابع کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه به یې منع کوي، بس خبره ختمه شو. د عمر بن خطاب رضی الله عنه یو بیبي وه ښځه وه، هغه به جومات ته تله، هر منزله به تله
او د هغه نه وه خوښه هلته اوس د هغې که نه هم د خوښه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي نه به یې منع کوي نه خو سم مؤمنان ځان منع کولی خو نه شي نه هغه بیا یو شپه دې ښځې ته پټ شوی و دا ښځې چې واپس را روان و جومات نه نو ده کوشش دی څېړلو وکړو د شپې خو هغې نه پېژندو چې دا څوک دی بیا چې کله د سهار د مانځه ټیم شو او ته جومات ته نه ځې وی نه ځم او اوچتې زنانې وي درنې زنانې هغې وي چې لاره په امن نه ده لاره وي په امن نه ده زه نشم تللی خو ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه کې دومره جرأت نه و چې دی ډایرکټ منع کړی وي ولې هلته حدیث کې راغلي چې نه به یې منع کړي او چې حدیث راغی نو بیا موږ د حدیث په مخ کې څه وکړو د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایوم امرأة اصابت بخورا کچرته یو زنانه بخور ولګوي بخور څه ته وایي هغه خوشبو ته چې هغه لوګی کېږي که د عربي اوس هم استعمالوي که چا داسې زنانه داسې خوشبو لګولي چې بدن نه خوشبوزي کپړو نه خوشبوزي فلا تشهد معنا العشاء الاخره نو بیا دې نه راځي ماسوتن منزله ماسوتن منزله قید خو د حدیث کې هسې راغلی نور مطلب دی چې یو منزله به هم نه راځي چې کله خوشبو تیسي ځکه چې دا خوشبو م یو فتنه ده رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی ملک صاحب مخکې دې شرط وضاحت وکړو الفصل الثاني كأولني حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لا تمنعوا نساءكم المساجد خپل بیبیانې د الله د کورونو نه مه منع کوئ وبیوتهن خیر لهن اگر که د هغوی لمونځ په کورونو کې غوره دی زنانه غوره لمونځ کوم ځای کې دی کور کې دی خو که جومات ته راځي نو ما ورته نشو منع کولی رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها د زنانه لمونځ په کوټه کې دننه غوره دی د هغه منځه نه چې دی په منډو کې کوي یو زنانه په کوټه کې دننه لمونځ وکړو بلې په منډو کې وکړو کومې هغه غوره دی کوټه کې چې وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها او بیا چې یو زنانه په وړه کوټه کې لمونځ وکړو د کوټې په یو ګوټ کې لمونځ وکړو دا لمونځ غوره دی د هغه زنانه د منځه نه چې هغې په غټه کوټه کې وکړو یا د کوټې په منځ کې وکړو رواه ابو داود دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی د زنانه غوره لمونځ په کور کې دی او په کور کې هم بیا په کوټه کې دننه دی او په ګوټ کې دی دا د زنانه غوره لمونځ دی خو دې دا مطلب نه دی چې جومات ته تللی ناروا دي جومات ته که لاړې شي لمونځ دې وشو ګناهګارېږي نه که شروط برابري خو بیا هم موږ ورته وایو چې غوره لمونځ کوم یو دی هغه د کور دا دی دا غوره لمونځ دی خو دا حدیث ذهن کې ساتئ چې ګورې د زنانه غوره لمونځ کور کې دی دا یې نه دي ویلي چې د سړو لمونځ فرضي لمونځ غوره په کور کې دی او په کور کې هم بیا په کوټه کې دی او په کوټه کې هم بیا د کټ په خوا کې دی کټ خوا کې ودرېږي او جانماز واچوئ لمونځ وکړو نه نه وایي شکر دی بس وایي شکر دی ها جومات سره نه کوم جمع کې نه کوم خو دا دی چې پرېږدم یې نه لمونځ کوم لکه تاسو ته بل ما یو کیسه بیان کړې که یو کس ته ما نصیحت وکړو ما لمونځ کوي لمونځ خو زه نه کوم ها وایي شکر دی د تهجد او د اشراق لمونځ کوم فرضي لمونځ نه کوم
خو د تهجد او د اشراق لمونځ مې مانه نه پاتې کېږي کومه دا مسله د زنانو دپاره ده ها د نارینه م غوره مونځ په کور کې دی خو کوم یو نفلي مونځ نفلي مونځ هم د نارینه دپاره په کور کې غوره دی خو فرضي مونځ دا په نارینه باندې فرض عین دی په جومات کې د ښځې دپاره جایز دی په جومات کې او غوره دی په کوم ځای کې په کور کې